بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو، دا نننۍ وظیفه د هغه وروڼو او خویندو دپاره ده چې هغوی بالکل ناامیده شوي وي. وجه یې دا وي چې د هغوی حاجتونه نه پوره کیږي، مشکلات یې نه ختمیږي او پریشانۍ نه حل کیږي، دعاګانې نه قبلیږي، ټینشن او پریشانۍ ورځ د ورځه سیوا کیږي. د ژوند نه د زندګۍ نه د دوی بالکل زړه موړ شوي وي. نو زما عزتمندو، دا ناامیدۍ نه به مونږ او تاسو ځان ساتو. په خپل الله باندې، الله جل شانه باندې مونږ کامله بروسه ساتو او دې سره دا خاص او عظیم الشان وظیفه خامخا تاسو کوي. د ستاسو زندگی به الله جل شانه بدله کی. دا صرف د الله جل شانه د دریو نومونو مبارکه او یو ډیره خاص او عظیم الشان وظیفه ده. ډیره مختصر وظیفه ده، لیکن دومره بے پناه فواید او برکات الله جل شانه په دې وظیفه کې اچولي دي چې تاسو ورته حیرانه پاتې شئ. زما عزتمندو، هغه وروڼه او خویندې چې د هغوی د زندګۍ نه بالکل زړه موړ شوي وي، اډو زندگی هم تیرول نه غواړي، هم د دې د وجې نه چې حاجتونه نه پوره کیږي، مشکلات او پریشانۍ نه ختمیږي. نو زما عزتمندو، دا وظیفه تاسو خامخا مکمل خاص اهتمام سره نو زما عزتمندو، دا وظیفه خامخا تاسو خاص اهتمام سره وکئ. زما عزتمندو، که د چا یو داسې حاجت وي چې د هغې نه بغیر د دې بنده ژوند مشکل وي او نیمګړی وي، او په مشکلاتو کې، په پریشانو کې، په ډپریشن کې او خفګانونو کې راګیر وي، نو زما عزتمندو، د چا څه قسمه حاجت وي، ناممکنه حاجت ولې نه وي چې هغه د پوره کېدو واله وي؟ نه، ناممکنه دې له وي چې هغه د سر اډو پوره کیږي نه. د ستاسو په وهم او تصور او ګمان او خیال کې هم دا نه راځي چې زما دا سخت مشکل دی، زما دا سخته پریشانی ده، زما دا مسله ده، آیا دا به حل شي او که نه؟ نو زما عزتمندو، هم د دې دپاره زه نن تاسو ته د الله جل شانه د خاص دریو عظیم الشان اسماء مبارکو دا وظیفه بیانومه. په کومه طریقه باندې چې زه تاسو ته بیانوم، مکمل توجه او دیان سره تاسو دا وظیفه وکئ. انشاءالله تعالی د دې وظیفې په برکت سره الله جل شانه د ستاسو تمام پریشانی او تکالیف ختم وګرځي. ټول مشکلات او مصائب به الله جل شانه ختم کی. که د ستاسو د لوی نه لوی حاجتونه وي یا د واړه نه واړه حاجتونه وي، الله جل شانه به درته ضرور پوره کی. زما عزتمندو، د ستاسو د رشتې مسله وي، برابره خبره ده که هلک وي او که جینۍ وي، خو رشته ورپسې نه راځي یا چرته رشته نه کیږي، خلک ترې واپس کیږي، یا زما عزتمندو یو ځای د ستاسو خوښ دی، یو شریفه ښه کورنۍ وي، هغه ستاسو خوښه وي، خو هلته کې د ستاسو رشته نه کیږي. نو زما عزتمندو، د رشتې او د نکاح د هر قسمه مسایلو دپاره تاسو دا وظیفه کولی شئ. دغه رنګې د ستاسو د واده مسایل وي، تاسو نکاح هم کړې ده، رشته مو کړې ده، خو هغه کور والا تاسو ته واده نه درکوي، پای کې ټال مټول کوي، یا زما عزتمندو تاسو باندې ډیر زیات قرضونه دي، که د غرونو عمره قرض ولې نه وي، الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره ختم کړي. ستاسو په منځ کې نفرتونه وي، جنگ جګړې وي، په کور کې اختلافات وي، نو زما عزتمندو د دې تمامو مسایلو دپاره د الله جل شانه د درې اسماء مبارکه کافي دي. بس صرف په ژوند کې یو پیره یعنی یو ځل تاسو دا وظیفه ازمو کوئ، انشاءالله تعالی د دې عظیم الشان او حیران کن فواید او برکات به تاسو په خپله باندې هم محسوس کوئ. دې سره به ستاسو نه د ستاسو دوستان او ملګري متعلقه کسان به هم تپوسونه کوي چې آیا دا فایده تا ته د کم طرف نه میلاو شوه، ستا دا حاجت څنګه پوره شو؟ نو دا به د ستاسو په وهم او تصور او ګمان کې هم نه راځي، او د هغوی هم دا داسې بهترین او طاقتوره وظیفه ده. زما عزتمندو، الله جل شانه مالک او خالق د ارض و سما دی. الله جل شانه به د داسې طرف نه د ستاسو حاجتونه پوره کړي چې د ستاسو په سوچ او تصور کې به هم نه راځي. یا زما عزتمندو، زمونږ هغه وروڼه او خویندې
چې هغوی ډیر زیات غریبانان وي د غربت د وجې نه او د تنګ دستۍ د وجې نه هغوی ډیر زیات پریشان وي، په قرضونو کې راګیر وي، یا د چا کاروبار او روزګار وي، دکان وغیره کارخانه وي او هغه چلیږي نه، هغوی د هغې دپاره پریشانه وي. نو زما عزتمندو د دې دپاره تاسو دا وظیفه کولی شئ. دغه رنګې زما عزتمندو که چېرې تاسو د دې حوالې سره تعویضونه حاصلول غواړئ د کاروبار روزګار د روانېدلو دپاره، د قرض د ختمېدلو دپاره، بهترین ځای کې د رشتې کولو دپاره، یا د جنګ جګړو او منافقت او اختلافات د ختمولو دپاره، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. خو زما عزتمندو دا خبره تاسو یاد ساتئ، که تعویض وي او که وظیفه وي، په دې دواړو باندې به مکمل کامل یقین به ساتئ چې الله جل شانه به ماته په دې کې ضرور فایده راکوي. به هر حال زما عزتمندو دا ډیره اسانه وظیفه ده، ډیره مختصره وظیفه ده چې په کومه ورځ هم تاسو دا شروع کول غواړئ نو شروع کولی شئ. خو خبره دا ده چې 21 ورځو پورې به تاسو دا وظیفه جاري ساتئ. بل دا د 24 غنټو کې دننه تاسو دا وظیفه مکمل کولی شئ. یعنی وظیفه یو ذره تفصیلی ده، خو د الله جل شانه صرف 2 اسماء مبارکه دي، په دې وجه باندې دا وظیفه مختصره ده. تاسو څه سحر مونځ نه پس ویلی شئ، څه د ماسپښین مونځ نه پس ویلی شئ، څه د ماښام او ماسخوتن مونځ نه پس هم ویلی شئ، دغه رنګې پخپله هم ویلی شئ. تاسو سره 2م کس، 3م کس او 4م او 5م کس در سره هم دا وظیفه ویلی شي. زما عزتمندو دا وظیفه د الله جل شانه د 3 اسماء مبارکه وظیفه ده. په دې کې یو د الله جل شانه ذاتی نوم دی او 2 د الله جل شانه صفتی نومونه دي. هغه نومونه مبارکه دا دي: یا مجید یا عزیز یا الله، یا مجید یا عزیز یا الله. نو زما عزتمندو دا به تاسو 2000 پیرې دا 24 غنټو کې یو ورځ یو شپه کې به خامخا دا مکمل کوئ او 21 ورځو پورې به خامخا تاسو دا وظیفه جاري ساتئ. نو 2000 پیرې به د دې ورځ وظیفه کوئ، 21 ورځو پورې به جاري ساتئ، په 24 غنټو کې به 2000 پیرې خامخا مکمل کوئ. بل دا زما عزتمندو د دې لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې خپلو مصروفیاتو سره سره خپل دکان سره، کاروبار سره، د کور کار سره، هر څه سره تاسو دا وظیفه کولی شئ. بس صرف چې ستاسو توجه برابر وي او تاسو یو کاونټر راواخلئ او هغه په ګوتو کې واچوئ، نو په کاونټر باندې به ډېره زیاته اسانه وي. نو په کاونټر باندې تاسو دا وظیفه ډېر په اسانۍ سره کولی شئ، په هغې کې به تاسو ته باقاعده تعداد پته لګېږي. نو زما عزتمندو ډیره مبارکه وظیفه ده، ډیره مجربه وظیفه ده. پخپله هم وکئ، خپل وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاري په نیت سره شیر کئ. ملاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکئ. د لوی الله په امان.